تنبیه بلم واورئ هغه دا چې حجاب دا د ښځې عزت دی او د ښځې حق دی. اسلامي حکومت ښځو ته د حقوقو په ورکولو مکلف دی. د نورې نړۍ په خلاف الحمدلله زمونږ په معاشره کې په سلو کې 99% ښځې حجاب کوي. پاتې 1% ممکن یو کال بعد د نورو په لیدلو خپل حجاب شروع کی. لہذا دلته د حجاب مسئله دومره زیر بحث ګرځول نه ده پکار، بلکې د ښځو نورو حقوقو ته متوجه کېدل پکار دي چې هغه ډېر اهم دي. مثلا دلته اکثر خویندې وږي دي او لږ او فقر د انسان نه کافر جوړوي. کاد الفقر ان یکون کفرا. وږي او فقیر هر څوک په ډېر لږ قیمت هر قسم او د هر نظام او د هر چا په خلاف باندې استعمالولی شي. کاشکې چې داسې څوک هم پیدا شي چې په هر موټر کې د ښځو نه پوښتنه وکړي چې وږي خو به نه یې، د ولږې او د فقر پوښتنې وکړي. په هر کلي کې او په هره کوڅه کې د ښځو د خویندو د ولږو پوښتنه م وکړي. همدارنګه زمونږ په دې معاشره کې یو غټ ظلم دا دی چې ښځو ته په میراث کې هم برخه نه ورکولی کېږي. کاشکې چې داسې هم څوک پیدا شي چې د ښځو دا حق هم د دې ظالمانو نه والي. دارنګې دلته په بدو کې ښځې د غوا په شان باندې په دشمنۍ کې ورکولی کېږي. دارنګې په ولورونو کې ښځې خرڅېږي. دارنګې د خپلې خوښې د واده اختیار نه ورکولی کېږي. همدارنګه د دیني او د دنیوي پوهې نه محرومي ساتلی کېږي چې دا ډېر غټ ظلمونه دي او د سلګونو کالو نه د حجاب په نسبت دا ظلمونه په غټه کچه موجود دي. حجاب خو الحمدلله زموږ د معاشرې یو عنعنم ده، خو دا ظلمونه دلته د سلګونو کالو نه په غټه کچه موجود دي. الله پاک دې زموږ د مشرانو توجه دغه اهمو مسایلو ته م راواړي.